سلامونه دوستان، په نننۍ ویډیو کې درته د نستعلیق خط د مرکباتو شپږمه برخه یعنې د سوات مرکبات تدریسوم. د هغې لپاره موږ ته په لومړي سر کې مهمه چې ده دا کرښو یې ویستل دي. کله چې سوات لیکه دغه قلم دغه نرۍ نوکه داسې بوځئ دې سر نه تر دې سره پورې، دا هم داسې بوته. دلته بیا د قلم ورته مایله کوي، داسې وبښئ عمودي ورته ونیسئ. کله چې عمودي ونیو دا ځای داسې کوي، دا ګوره سوات شو. دلته سوات هغه بل غاښ راځي، له دې نه لږ لاندې راځي، دا به پورته داسې جګ دا سوات الف ده. بل چې د سوات بې ده، همدغسې ټول سوات چې ده په همدې ترتیب راځي. دغه شی چې کله زده کړو نور سوات لیکل ډېر اسانه ده. ګوره دا مو داسې که دا د سوات شو. نور دغه ځای لږ داسې نری راځي. کله مو چې دا داسې نری ولیکه نو له دې ځای نه دغه بې داسې راځي سوات ته، دغه رقم ته ګوره دا له دې سره داسې جنګېږي سوات بې. دا د سوات بې شو. بل چې د سوات جیم ده، سوات جیم هم چې لیکه همدا رقم ته ده. ګوره دا رقم ته مو که دا بېرته داسې بوځي، دا ځای داسې راځي لکه حمزه غوندې. دا مو چې داسې بوته دا بېرته داسې شاته بوځي، دا ځای د ه غوندې راځي. که دا ځای هم لږ ورته ټیټ کړه خو بیخي صحیح ده. دا بېرته داسې بوځي، دا رقم ده. دا چې ده سوات جیم. بل چې ده سوات دال ده. سوات دال هم چې کله لیکه دا رقم ته سواد هم ولیکه داسې ګوره دا هم داسې پورته بوته. دلته یو بل غاښ ورته ورکړه، دا د سوات دال شو. بل چې د سوات ری ده، سوات ری هم همدغه شی ده. ګوره داسې سوات هم ولیکه، دا ځای لکه بیرې غوندې داسې راځي. که چېرته دغه سوات اولنی غاښ ترې لرې کړو نو بیرې ترې راځي، یا تیرې یا سیرې چې هر شی ترې جوړېږي. بل چې دا سوات سین ده، سوات سین هم دا رقم ته ولیکه. ګوره دغه ځای به داسې راولئ، دا خو سوات شو یو غاښ، نور دې ځای نه سین ورته راځي. ګوره دا رقم ته سوات سین. بل چې دا سوات سوات ده، سوات سوات هم چې کله لیکه دغه سوات اولنی غاښ داسې کېږده، ګوره دا رقم ته دا ځای پورته بوځه، دا ځای د سوات یو غاښ راځي. دلته بېرته داسې شاته بوځه، دا د بل سوات شو. سواد او سواد یعنې دوه سواده یو ځای شو سره. بل چې دا سوات توی ده، ګوره همدا رقم ته سواد هم ولیکه، دا رقم ساده ده. داسې دې ځای نه داسې قلم بوځه پورته، دا ځای دا رقم ته راوله سواد سواد توی. بل چې د سواد عین ده، دغه توی دغه چې ده یو شی ده، صرف پاسه نه الف یې راکښته کوو دا رقم، خو هغې ته به دا غاښ نه ورکوې، نو ټول یو شی ده. لکه سواد او بل چې ده توی ده سوات عین ده، سوات عین هم دا رقم ته ولیکه، دا ځای ګوره دا بېرته شاته داسې بوځه، دا ځای ګول راوله سوات عین. بل چې د سواد فی ده، سواد فی هم دا رقم ته مو ولیکه، داسې دلته فضا داسې ګول ورته ورکول کېږي، دا ځای داسې راوله سواد فی. بل چې د سواد قاف ده، سواد قاف هم دا رقم ته ولیکه، داسې ګوره دا ځای داسې راوله سواد قاف. دلته به پاسه ورته دوه ټکي ورکړي. بل چې د سواد کاف ده، سواد کاف هم چې لیکه دا رقم ته سواد الف هم ولیکه، دا رقم دا ځای به داسې راولي لکه د بې غوندې. دلته به پاس سر کې او حمزه غوندې دغه الف ورته راکښته کړي سواد کاف. بل چې دا سواد لام چې لیکه سواد لام دغسې الف سواد الف ولیکه، سواد الف دا ځای بېرته شاته راوله، دا ځای د فی او قاف غوندې داسې ښه ښایسته ګول راوله، دا یې څه شو سواد لام. بل چې د سواد میم ده، سواد میم هم دا رقم ته ولیکه، دا ځای داسې راولي، دا بېرته شاته بوځئ سواد میم. بل چې د سواد واو ده، سواد میم نون دا رقم ته سواد نون هم ولیکه، سواد نون. بل چې د سواد واو ده دا رقم. بل چې د سواد هی ده دا رقم ته سواد هم ولیکه، سواد هی. بل چې د سواد لام الف ده، سواد لام الف هم دا رقم ته ولیکه، دا رقم ګوره سواد لام الف. سواد یې. نو دا به د موږ د نن ورځ د نستعلیق خط د مرکباتو شپږمه برخه یعنې د سوات مرکبات. چېرته څوک زموږ په چینل کې نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.